السلام علیکم ورحمت الله د سناهل د اکیډمي تر سره اغلاس دوستانو راځي چې نن یو داسې عظیم الشان عمل او مبارک وظیفه بیان کړو چې د برکت ډکه او په زړه پورې مجربه وظیفه ده. دا هغه وظیفه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام به د خپل ژوند د مشکلاتو او د حاجتو دپاره کوله، او دا هغه وظیفه ده مجربه چې صحابه کرامو به کول. نبی علیه السلام به تعلیم ورکوي چې ستاسو په ژوند کې کوم مشکلات کوم حاجتونه نه پوره کېږي، کوم لوی لوی مشکلات راځي، د هغو مشکلات لپاره به تاسو د یا حی یا قیوم وظیفه کوئ. دا هغه مبارکه وظیفه ده چې حدیثو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې په ژوند کې کوم مشکلات راتلل کوم حاجتونه راتلل نو د یا حی یا قیوم وظیفه یې خپل معمول ګرځولې وه، او داسې چې کوم مشکلات په صحابو ته پیښ وه نبی علیه السلام مبارک به ورته فرمایل چې تاسو د یا حی یا قیوم وظیفه کوئ. او زموږ ستاسې د یو داسې حاجت دپاره د یو داسې مشکل دپاره دا وظیفه به موږ تاسې کوو چې کلونه تیر سو او ستا دا حاجت لا تر اوسه پورې نه دی پوره سوی، یا ستا دا مشکل لا تر اوسه پورې نه دی ختم سوی. عزتمنو زموږ هغه ورونه هغه خوندې چې هغوی وایي زموږ حاجتونه نه پوره کېږي، زموږ مشکلات نه ختمیږي. زما عزتمنو که دا حاجت د غرونو برابر سخت وي او که دا حاجت د سمندرونو برابر وي نو ځان له راسئ نن دغه د یا حیو یا قیوم وظیفه صرف 3 ورځې وکړئ. عزتمنو سحر چې راپاسئ الله رب العزت به داسې اسباب او ذریعه جوړه کړې وي چې ستاسو په امید کې به هم نه وي. عزتمنو ستا دا حاجت که چیرې تاسو غواړئ چې د کاروبار مخلص کاروبار کې مو برکت پیدا شي، که چیرې موږ تاسو غواړو چې د رشتې دپاره موږ تاسو حاجت پوره کول غواړو دا وظیفه به کوو، او که چیرې ستا دا حاجت د اولاد دپاره وي، که ستا دا حاجت د نوکرۍ دپاره وي، د دنیا په مخ د ټولو نه لوی حاجت راواخله په خپل مخ کې کښېږده او دا وظیفه شروع کړه. دوستانو زندگی به مو بدله شي، زندگی کې به مو سکون راشي. هغه حاجت راواخله د کوم حاجت ترلاسه چې ستا خوبونه بې ارامه شوي دي، هغه حاجت راواخله د کوم حاجت ترلاسه چې تا ته خوراک خوند نه درکوي، او دا حاجت به دې الله رب العزت ته داسې طرفه در پوره کړي چې ستا په سوچ او ګمان کې به هم نه وي. دوستانو علما فرمایي چې دا حی یا قیوم کې اسم اعظم دی، او اسم اعظم چې په کومه دعا کې په کوم ذکر کې راسي هغه انسان هغه ذکر وکړي الله جل شانه ټول دعاګانې پوره کوي، ټول حاجتونه ور پوره کوي، ټول مشکلات ور ختموي. نو یا حی یا قیوم کې اسم اعظم هم دی. د دې مبارکې وظیفې صفت او اهمیت په دې کې دی چې کله تاسو دا عمل شروع کړئ نو ستاسو د حاجت لپاره به د غیب له لورې داسې یو عجیبه غوندې اسباب برابریږي چې عقل به په حیرانتیا کې پاتې کېږي. تاریخ او تجربه ښیي چې چا هم دا وظیفه کړې چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث د هغوی مشکلات او حاجتونه په ډېره اساني او په کم وخت کې پوره شوي دي. دا وظیفه یوازې د کلماتو تکرار نه دی، بلکې دا د کائناتو د مالک سره د زړه تړاو او د رحمت د دروازې د ټکولو تر ټولو غوره لار ده. په ژوند کې ډېر ځله داسې وختونه راځي چې انسان د خپلو ستونزو له امله ناامیده سي، لوی حاجتونه یې بند پاته وي، او داسې فکر وکړي چې نور د دې مشکل د حل لپاره هیڅ لار نشته. او زه تاسو ته ډاډ در کوم که چا هم لوی حاجت وي تر اوسه یې دغه مشکل حل سوی نه وي نو نن دې دا وظیفه شروع کړي په پوره یقین سره. یقین پکې شرط وي. علما فرمایي چې په کومه وظیفه کې یقین وي هغه وظیفه الله جل شانه قبلوي، او د هغه وظیفه کې الله جل شانه د دې انسان حاجتونه پوره کوي چې یقین پکې وي. انشاءالله چې سمدستي به یې اثر او نتیجه وګورئ. مختصره طریقه زه تاسو د یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. دوستانو مختصره طریقه دا ده چې د هر لمانځه بعد یولس واره دا الفاظ ذکر کول. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یولس واره د هر لمانځه بعد ویل. د دنیا په مخ چې د ټولو نه لوی حاجت دی دا به مخکې ته کښېږدي او دا وظیفه به وکړي چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. انشاءالله په ژر وخت کې به تاسو ته
خوشحالي میلاو سي او تاسو عقل به حیران وي ټوله علاقه به تاسو ته حیران وي چې ستاسو دا مشکلات او د تکالیف په کومه وظیفه باندې حل سوه نو دا به د نورو ملګرو سره هم شیر کړي او د نورو دوستانو پورې به هم ورسوي موږ په دعاګانو کې یاد ساتي تر بلې ویډیو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته